فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. المتصف بأوصاف الكمالية بالمجد والكرم المبعوث إلى كافة الأمم محمد المصطفى وعلى آله المصطفى أو مستجمع بجوام الحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم. دنن شپږ اتهمې یا اووه اتهمې شپې دوام لري. د آل پارټیز لغړي تاجر لغړي اتحاد قدرمن صدر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا عبدالمنان صاحب اور پر سټیج باندې ناست نستړي کېدونکي کوم په پرلط کې دننه ناست نستړي کېدونکي کوم وستاسو ته موږ خراج تحسین پیښو و تاسو ته موږ ست سلام وایو. یوه خبره کوم صدر صادق صاحب هم ناست دي. د 2009 میاشتې موږ دغه شروع کړی تاسو دا یو شی زده کړئ د یوې کاله څخه موږ کښېناستو دا بله کاله پورې دا ظالم ریاست او دا جابر ریاست زموږ خبره نه ومنله. موږ کامیابه یو. کوم خلک چې د دې د ناکامۍ کوشش کوي دا د برګیډیر غلامان دي، دا د ایسۍ بچیان دي، دا د ریاست دا د 1 کروڑ شلو لکو انسانانو د معاشي قتل عام دا د دې دشمنان دي. یا کوم څوک تګ و راتګ پر پاسپورټ باندې کوي دا ملک غداران دي، دا وطن فروشه دي، دا ضمیر فروشه دي. ورسې تاریخ وګوري پر سوشل میډیا باندې یو پاسپورټ لګېدی چې دا امارت منلی دي. لہذا دا د فتح د کوټې وله دا د چمنه سره هېڅ تعلق نه لري. دا پرلط دوام لري. په اتحاد اتفاق سره ودرېږي. دا د 1 کروڑ شلو لکو انسانانو معاشي قتل عام شروع دي. خلک کښېني د مینې و بغل ته ناسته ګټي و بغل ته تود غلط پوښتنه کوي. ظالمه ته د دا ملک هم غدارې، ته د خطې هم غدارې، ته د نور هم غدارې، ته د اڅک هم غدارې، ته د کاکړ هم غدارې، ته د دا ټولې خطې هم غدارې. کم سے کم چپ خو کښېنه. ستاسو موږ ګټه نه غواړو، چپ خو کښېنه. الله دې په د مشرف نه جوړې مبتلا کړه چې کوم څوک دا پرلط ناکامه کوي، کوم څوک ورته غلط ارادې لري، هغه د ریاست دا د هغو ریاست غلامان دي. و دې ته موږ مردابات وایو. موږ تقریبا آدي علماء کرام آل پارټیز لغړیان حضرات دا زمریان دي. دا چې د لغړیانو څخه دننه بعد لغړیان مو ورته وایي. دا هم زریان دي چې کوم چا را سنګر خوندي کړي دي، د شپې او د ورځې وخت ورکړي دي. دا د زمریانو کار دی. شغالان دلته ګزاران هېڅ کوي. که څوک خوا به دې باندې تشکیل شي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. یو پلان ټول پر ښایسته رسول باندې درود شریف ووایست. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وما علينا الا البلاغ.